نوم څه دی جی؟ نجیب عثمان صاحب مایک خولې ته نږدې کړي او خبره ترې به کېږي مسافره ته واړه مېلمه نه شاباش. ښه نجیب عثمان صاحب موږ سره موجود دی. نجیب عثمان صاحب ستاسو نه به شعرونه اورو. د کوم ځای سره تعلق ساتي نجیب عثمان صاحب؟ زه خو صاحب د مومند ایجنسۍ سره تعلق ساتم او دلته په پېښور کې ژوند کوم. ښه پېښور کې ژوند کې د مومند ایجنسۍ سره تعلق ساتي چې کوم اوس ډسټرکټ مومند شوی دی. ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلي یې. لیک کوئ د کله نه کوئ؟ لیکل خو چې کوم دی نو د ډېر وخته کوم خو چې کوم بیا د پېژندګلو شاعري ده اوس چا پېژندلی مواد ورسره کوم. ښه 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 وایي دا ځواني مې لکه کډه د کوچیانو، دا ځواني مې لکه کډه د کوچیانو بارېدله تېرېدله ما کتله. ارشاد جي خپل شعر راته شروع کړي. مننه جی جی تاسو وایئ چې موږ رېډیو له لارې بېوخه دې رحمان صاحب سالګرده ده هغه ته مبارکي وایم او الله دې ژوند چې کوم دی نور هم د خوشحالونه ډک کړي. دغه شعرونه د ورته ډالۍ وي چې تور لاچي لونګ دی جي، تور لاچي لونګ دی جي، تور لاچي لونګ دی جي، خوښ مې غنم رنګ دی جي، سوال د چانه نه کوم دا عادت مې سنګ دی جي. واه واه واه. او جی 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 یوسف احساس صاحب ترې دغه شعرونه ډالۍ وي چې ارشاد جی ارشاد. قد دې د چنار عمره، قد دې د چنار عمره، چنار عمره قد دې څومره دنګ دی جي، غاړه درنه اخلمه دا زما قلنګ دی. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. چنار عمره قد دې څومره دنګ دی جي، غاړه درنه اخلمه دا زما قلنګ دی جي. او کنه پښتون یما زکه تور مې رنګ دی جي، او کنه پښتون یما زکه تور مې رنګ دی جي، لر او بر مې موج نه هر یو کور مې ړنګ دی جي، ژوند مې د رباب سره خوښ مې دغه ټنګ دی جي. دا نجیب عثمان نه دی دا ګوره ملنګ دی. چېرته چې سوز چېرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته بیخي د ژوند خبره نه وي. نجیب عثمان صاحب واقعي چې ډېر ښکلی غزل مو ویلو او یقینا چې کوم اورېدونکو اورېدلي وي ډېر زیات خوشحاله شوي وي. د کلنګ خبره وکړه او د کلنګ خبره وکړه او بیا خصوصا زما حوالې سره وکړه نو جواب ورکول لازمي شي. ستاسو اجازت دی جي؟ طارق کریم صاحب اجازت دی تاسو زموږ نه مشر یې که نه څنګه جي؟ جی جی مهرباني. وایي دا چې تېر شولو نو وخت د ښایست ګران یوسفه، دا چې تېر شولو نو وخت د ښایست ګران یوسفه، احساس به څنګ زمانه غواړي اوس کلنګ یېرېږي. ډېره زیاته مننه نجیب عثمان صاحب. بل غزل وي بل شعر وي نو پکار ده چې موږ ته ډالۍ کړي. نجیب عثمان صاحب ته موږ راکړی. نجیب عثمان صاحب مننه احساس صاحب. دغه شعرونه چې تاسو ټولو ملګرو ته او ټولو اورېدونکو ته ډالۍ وي چې د انګور دانې شربته جنګ دې جوړ کړه، د انګور دانې شربته جنګ دې جوړ کړه، یا د سرو شونډو لذته جنګ دې جوړ کړه، حسن ټول دې د یو پیغلې په مانند دی د هلک په نوم عورته د هلک په نوم عورته جنګ دې جوړ کړه، پیغلې په مانند دی د هلک په نوم عورته جنګ. دا ورته زب مې په زمانه بلي او تر زامن خو مې بیخي په ما مین اور وسوځې دولته. بیا ووایه دا بیا ووایه. تر زامن خو مې بیخي په ما مین په اور وسوځې دولته جنګ دې جوړ کړه. دا نجیم بلا وهلی داسې نه و عثمان خواره قسمته. واه 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 واه. وي ځو خو زو به پکې لاره هم نشینه، زو خو زو به پکې لاره هم نشینه، د خپل زړه له دې بازاره هم نشینه. او وي ښه پوهېږو چې ترمنځه مو نور څه دي، ښه پوهېږو چې ترمنځه مو نور څه دي، خو بس مزه خدای دپاره هم نشینه. او د احساس په اوږو بار د هغه سرو ګرځولو یې تر داره هم نشینه. ډېره زیاته مننه.